السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، نن به د عجب خان افریدي په باره کې یوه کیسه کوو. هسې نو ما خو یې عمومر ودلې وه چې عجب خان افریدی یو بهادر سړی و چې دغه څنګه کارکردګي کړې وه. دا ما بله ورځ یو کتاب کې د سکول کتاب و، د 5م کلاس غالبا چې و، هغه کې دا تاریخ مو بیان کړلو. څه لږ مې ته په یاده کړی دی، خو بیا هم تاسو ته د کتاب نه ویم، ځکه چې ډېر غیرتي او بهادر سړی تیر شوی دی. نن سبا دا ورله چې وکسې، هغه دا ورله وکسې، نو سړي ژړا راشي. نو کیسه یې څه دارنګېدو، ډېره اوږداند خو چې په غور سره یې ور و، نو ډېر عبرت پې ترې حاصل کو. د کتاب نه به وایو عجب خان افریدی د پښتونخوا په بهادرو، زړاورو او ننګیالو وګړو کې د خپلې بهادرۍ، زړورتیا، ننګ، پت او مېړانې په وجه یو تاریخي حیثیت موندلی دی. د در ادمخیل اوسیدونکی و. در ادمخیل د پېښور او کوهاټ ترمنځه د افریدي قبیلې سیمه ده چې په هندوستان د پیرنګیانو د حکومت په دوران کې ورته د ازادي قبایلي علاقې حیثیت حاصل و. د پېښور نه کوهاټ ته تلونکی سړک او د ټلیفون او ټلګراف تارونه هم په دغه دره کې تیر شوي وو. دا دره ادمخیل خلک د پیرنګي حکومت په ولکه کې داسې ګیر وو چې د هغوی خلاف یې هیڅ نشو کولی. خو د پیرنګیانو خلاف پکې د کرکې جذبه جوته وه. کوهاټ کې د پیرنګیانو پوځي چوڼۍ وه. په کال 1923 کې یو شپه چې سخت زوال و، په دغه چوڼۍ یوه ډاکه راغله چې پکې 40 ټوپکونه غلا شول. پیرنګیانو ته خپل عزت په خطره کې ښکاره شو او د دغې غلا غوړه یې په افریدي قبایلو ور واړوله. د قبایلي مشرانو جرګه یې راوبلله او هغوی نه یې د مجرمانو معلومولو او حکومت ته د حواله کولو غوښتنه وکړه. قبایلي خلک په داسې موقع رازونه نه پټوي، بلکې هره قبیله او خیل د خپلو وګړو د کړي کارونو څرګندونه کوي او مني یې. خو په دغه موقع یو خیل هم د ذمهداري په خپله غاړه وانخیسته او دغه کار یې د څو کسانو ذاتي فعل وګڼلو. په دغه ورځو کې د بستخیل قبیلې د عجب خان او د هغه د ورور شهزاده خان اوازه خوره وه. نو پیرنګیانو د دغه ټوپکو غلا الزام هم په هغوی ولګولو. پیرنګیانو د قبایلو سره شوي ټولې معاهدې د پښو د لاندې کړې او د هنري سایډ په مشرۍ کې د عجب خان او د هغه د ورور د نیولو دپاره د فرنټیر کانسټیبلري یوه دسته قبایلي علاقې ته ولېږله. دغه دستې د عجب خان د کور نه ګیره واچوله، خو دغه وخت دواړه ورونه په کور کې نه وو. پوځ د کور تلاشي واخیسته، خو عجب خان او شهزاده خان په لاس ور نه راغلل او دسته ناکامه بیرته لاړه. عجب خان چې کور ته راغی او د کور د تلاشۍ نه خبر شو، نو د پیرنګیانو د حرکت یې په خپل عزت او قومي وقار حمله وګڼله او د دې وینا سره له کوره ووتو. تر څو مې د دې بې عزتۍ بدل نه وي اخیستی، تر هغې به کور ته واپس را نشم. سهار یې خپل ورور شهزاده خان او ملګري ګل اکبر، سلطان میر، حیدرشاه او څو نور د ځان سره کړل او کوهاټ ته لاړل. هلته یې د چوڼۍ خواوشا ځایونه وکتل او فیصله یې وکړه چې میجر ایلیس نومې پیرنګی ژوندی وتښتوي. ګرانه مرحله دا وه چې میجر ایلیس یو غټ سپی ساتلی و چې د شپې به یې پرانیستی و. عجب خان څو ورځې دغې سپي له غوښه یوړه او هغه یې د ځان سره ښه بلد کړو او اخر په 3 اپریل کال 1923 د شپې عجب خان سره د ملګریو د میجر ایلیس بنګلې ته ننوتو. میجر ایلیس کور نه و. د دوی په کش کړپ د هغه ښځه لیډي ایلیس راویښه شوه.
نو عجب خان خپل ورور ته د هغې د وژلو اشاره وکړه او د هغې لور میس ایلس چې په بل کټ کې اوده وه هغې له یې خوله وتړله او اوچته یې کړه. څه منځه پورې یې پیده بوتله او بیا یې په خر سواره کړه او شپه په شپه یې تیرا ته ورسوله. دا واقعه د پیرنګي په مخ درنه څپېړه وه. د حکومت ټولې ادارې په حرکت کې راغلې. د قبایلي جرګې راوبللې شوې. د پیسو لچونه ورکړې شول. دړکې د فکې واچولې شوې. د قبایلي جرګې مشرانو په عجب خان زور راوړو چې میس ایلس واپس کړي. عجب خان جرګې ته وویل زما مقصد جینۍ تختول نه و بلکې د فرنګیانو نه د خپل کور د بې عزتۍ بدل اخیستل و. عجب خان د مشرانو جرګه ومنله او میس ایلس یې په عزت او درناوي واپس کړه. میس ایلس د پښتنو د اخلاقو ډیره ستاینه وکړه خو د فرنګیانو زړونه عجب خان ته چیرته سپینېدل. هغوی په 2 مۍ 1923 په شنه وړی کوهاټ کې قومي جرګه راوبلله او د عجب خان د حواله کولو غوښتنه یې وکړه خو جرګې دغه غوښتنه رد کړه. عجب خان پوه شو چې زما په وجه زما کام خرابېږي نو هغه سره د خپلې کورنۍ افغانستان ته هجرت وکړو او د افغانستان د حکومت په مرسته د روس د پولې سره آباد شو او هم هلته وفات شو. نن سبا دور له چې فکر وکړې که نه نو ژړا به دې راشي. څه ونه شول او څه کېږي الله دې رحم وکړي په ټولو مسلمانانو باندې. آمین ثم آمین.